السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه یم احمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټکنالوژي. زه غواړم چې نن تاسو ته په موبایل کې د فیسبوک د آی ډي جوړولو طریقه در وښیم چې په موبایل کې د فیسبوک آی ډي څنګه جوړیږي. که غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته راشي. نو تاسو به اول فیسبوک کولاو کړئ. که غواړئ چې نوې آی ډي جوړه کړئ نو دغه فیسبوک ایپ به کلیک کړئ، فیسبوک به کولاو کړئ او دلته به دغه اخیری آپشن کلیک کړئ کریټ نیو فیسبوک اکاونټ. یعنی که تاسو غواړئ چې نوې آی ډي جوړه کړئ نو کریټ نیو فیسبوک اکاونټ به کلیک کړئ او دلته بیا تاسو نیکسټ کلیک کړئ. چې نیکسټ مو کلیک کو نو دلته اوس تاسو نه نوم غواړئ چې په کوم نوم غواړئ تاسو په کوم نوم باندې تاسو آی ډي جوړول غواړئ. نو زه غواړم چې دلته نوم ورکم محمد نبی. نو تاسو به بیا نیکسټ کلیک کړئ او دلته به تاسو خپل ډیټ اف برث چې وي، یعنې ستاسو د کوم پیدایش تاریخ وي نو هغه به تاسو دلته برابر کړئ. نو زه غواړم چې دلته خپل ډیټ اف برث سیټ کړم او چې کله مو ډیټ اف برث سیټ کو ډیټ اف برث چې کله مو برابر کو دلته به تاسو بیا نیکسټ کلیک کړئ. په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. که تاسو یعنی میل یې فیمیل یې، یعنی که څوک نارینه وي نو هغه به میل کلیک کی، که څوک زنانه وي هغه به فیمیل کلیک کی. نو زه غواړم چې په دغه میل کلیک وکړم او بیا به نیکسټ کلیک کوئ. نو دلته اوس تاسو خپل نمبر ورکړئ، هغه نمبر چې کوم تاسو استعمالوئ، یعنی چې بیا تاسو نه د موبایل د فیسبوک دغه کوډ هیر شي او تاسو ول دغه فارګیټ کوډ ووایئ نو دلته بس تاسو موبایل ته دغه فیسبوک کوډ راشي او تاسو کله دغه کوډ بیا هلته فیسبوک کې ورکړئ نو ستاسو آی ډي به بیا دوباره دپاره کولاوه شي. یعنې که تاسو نه کله د فیسبوک کوډ هیر شي نو ستاسو هغه کوډ نمبر ته بیا راتلی شي. دلته به تاسو هغه نمبر ورکړئ کوم نمبر چې تاسو یعنې کولاو ساتئ، چې ستاسو سره روغ هغه نمبر کولاو وي. نو چې کله مو نمبر صحیح دلته ولیکو بیا به نیکسټ کلیک کوئ. چې نیکسټ مو کله کلیک کو دلته تاسو نه بیا پاسورډ غواړي نو دلته به پاسورډ ورکئ او چې پاسورډ مو ورکو بیا به نیکسټ کلیک کوئ او نیکسټ نه بعد سکیپ او ساین اف. نو دلته به اوس تاسو وګورئ چې د فیسبوک آی ډي به جوړه شي. نو لایک خو یې ورکو، یعنې چې آی ډي جوړه شوه او ساین ان کېږي اوس هم. نو تاسو به وګورئ چې آی ډي جوړیږي. نو ګرانو دوستانو دا به ډېره اسانه طریقه و، تاسو کولی شئ چې همدغسې په موبایل کې خپل فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. نو تاسو وکړه چې فیسبوک آی ډي جوړه شوه. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته راشي. تر بلې ویډیو د الله په امان.